تازه خبر پاکستان ته غټ د خطر زنګ پاکستان کې څنګه د سختې جګړې امکان شته دی باجوا خپل پوځ ته څه امر کړی دی پاکستان کې ملایانو خلکو تاسو ویلي دي نور جزئیات ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ السلام علیکم ستړي مشئ خیبر پختونخوا کې سیمایي رسنۍ او عیني شهیدان وایي چې افغانستان کې وخت د طالبانو تر رسیدو وروسته د تیرو 2 جمعو په خطبو کې ځینو ملایانو د طالبانو په مشرۍ د نوي حکومت هرکلی کړی دی او هیله څرګنده کړې چې ژر د پاکستان اوسنی حکومت هم نسکور او پر ځای افغانستان په څیر یو رښتینی اسلامي حکومت باید ونیسي عیني شهیدان وایي پاکستانی حکومت د دارنګ ملایانو پر ضد اقدامات هم پیل کړي دي او د تازه پیلیدونکو سپي پاکستانی ریاست ته جدي اندېښنې پیدا کړې دي بلخوا د پاکستان د پوځ مشر پرون د پوځ له لوړ رتبه افسرانو سره یوه ناسته کې پاکستانی سرتیرو ته د تیارسۍ امر کړی دی پاکستانی رسنۍ وایي افغانستان کې واک ته د طالبانو تر رسیدو وروسته پاکستانی طالبانو د حکومت ضد هڅې چټکې کړې دي چې یوازې تیر اګست میاشت کې 45 بریدونو کې 40 کسان وژل شوي وو دا په داسې حال کې ده چې په د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر شیخ رشید ویلي وو چې له افغانستان څخه زیات ترهګر پاکستان ته ورغلي دي او هلته د پاکستان د حکومت د نسکورېدلو پلانونه نیسي او پر پاکستانی پوځیانو هر ورځ حملې کوي لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو راسره تر پایه پورې لیدلی وي که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ د سره